یو سړی د بادشاه دربار ته راغی او د نوکرۍ طلب یې وکړ. بادشاه ترې وپوښتل څه قابلیت لرئ؟ باچا سلامت، سیاست پوه یم. د بادشاه په دربار کې له پخوا لا ډیر سیاست پوهان وو. نو نوموړی د آسونو د طبیلې مسؤل وټاکه، ځکه د طبیلې پخوانی ساتونکی څو ورځې وړاندې وفات شوی و. څو ورځې وروسته بادشاه له نوموړي کس څخه د خپلې خوښې آس براکې پوښتنه وکړه. آیا د دې آس په اړه څه وایې؟ دا څنګه آس دی؟ نسلي آس نه دی باچا سلامت. دا څنګه امکان لري؟ ما ته خو ویل شوي دي له دې غوره آس نشته. بادشاه د ځنګلونو مسؤل راوغوښت. پوښتنه یې ترې وکړه آیا دا آس رښتیا اصلي نه دی؟ تا خو ماته ویلو چې له دې غوره آس نشته. باچا سلامت، آس نسلي دی، خو د زیږون په وخت یې مور مړه شوي، نو روزانه یې له غواګانو سره شوي او د غوا شیدې ورکړل شوي. بادشاه دغه سړی راوغوښت او پوښتنه یې ترې وکړه ته څنګه پوه شوې چې دا آس اصیل نه دی؟ دا آس چې کله واښه خوري نو د غواګانو په څېر ټیټ سر واښه خوري. حال دا چې اصل آسونه واښه په خوله کې نیسي او په لوړه غاړه یې واښه خوري. بادشاه د دې کس له پوهې متاثره شو او د دې کس کور ته یې په تحفه کې غنم، وریجې، غوړي او د مرغانو بهترینه غوښه ورولېږله او هم یې د ملکې په محل کې په یو خاص موقف تعیین کړ. آیا د ملکې په اړه څه وایې؟ هوی حسلت یې د ملکې دی، خو شهزادګۍ نه ده. د بادشاه له پښو ځمکه وتښتېده. چې کله یې حالت ښه شو نو خپله خواښه یې راوغوښته. خواښه یې چې راغله نو باچا ورته ټول جریان بیان کړ. زما د لور د زیږون په وخت ستا پلار زما د لور غوښتنه ستا لپاره کړې وه، خو زما لور شپږ میاشتې وروسته وفات شوه. نو موږ د دې لپاره چې شاهي کورنۍ سره نږدې اوسو د بل چا لور مو په پرځندۍ لویه کړه او تا ته مو واده کړه. بادشاه فوراً دا سړی خپل دربار ته راوغوښت او ترېنه یې وپوښتل ته څنګه وپوهېدې چې دا شهزادګۍ نه ده؟ د دې ملکې چلن له خادمانو سره له جاهلانو هم بدتر دی. حال دا چې اصیله شهزادګۍ مهربانه وي. بادشاه د دې سړي په عاقلانه ځوابونو خوشحاله شو او د دې سړي کور ته یې په غټه پیمانه خوراکي توکې، وزې او پسونه په انعام کې ورولېږل او ورسره یې نوموړی کس په خپل دربار کې مشاور مقرر کړ. ورځې تېرېدې، یوه ورځ پاچا دا سړی ځان ته وباله او د خپل ځان براکې ترې پوښتنه وکړه زما په هکله څه نظر لرئ؟ باچا سلامت، که زما د سر سلامتي واده راسره وکړي نو درته وایم واده در سره کوم چې نه دې وژنم. نه خو ته پاچا یې او نه د خوی خصلت د پاچاهانو دی. بادشاه ته ډیره غوسه ورغله، خو څنګه یې چې واده کړې وه نو بخښنه یې ورته وکړه. لکه څنګه مې چې له تا سره واده کړې وه نو بخښم دی. بادشاه سیده د خپلې مور خواته ورغی او د خپل ځان په اړه یې پوښتنه ترې وکړه. مورې، آیا زه رښتیا هم ستا زوی نه یم؟ زویه، موږ اولاد نه لرو، نو ته مو له یو شپون څخه نیولی وې او ومو پاللی. بادشاه بیا دا سړی خپل ځان ته راوغوښت او په حیرانۍ یې ترې وپوښتل تو څنګه پوه شوې چې زه پاچا نه یم؟ باچا سلامت، پاچاهان چې کله انعامونه ورکوي نو سره زر، ملغلرې او جواهرات ورکوي او ته وزې، پسونه او خوراکي توکې په انعام کې ورکوي. دا د پاچاهانو خصلت نشي کېدای، بلکې یوازې د شپنو او د هغوی د زامنو کېدای شي. نو رښتیا هم عادتونه نسلونه ښیي. ملګرو، خپل اخلاق، خویونه او عادتونه مو بهتر کړئ، چون له همدې نه ستاسې اصلیت څرګندیږي.